واخان د بدخشان هغه ستراتیژیکه سیمه ده چې افغانستان له خپلو دریو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، پاکستان او چین سره نښلوي. یاده سیمه د سمندر له سطحې شاوخوا 4800 متره لوړه ده. دا هغه غرنۍ سیمه ده چې د منځنۍ اسیا په زړه کې د افغانستان په شمالي شرقي برخه کې د پامیر، قراقرم او هندوکش د لوړو غرونو په منځ کې واقع ده. واخان پر هغه لاره پرته سیمه ده چې د ورېښمو لارې په نوم یادېږي او دا لاره د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه د چین هیواد تر 0 نقطې پورې رسېدلې ده. د لارې وروستۍ برخه شاوخوا 50 کیلومتره د اسلامي امارت له راتګ وروسته احیا شوه او د احیا چارې په دې وروستیو ورځو کې پای ته ورسېدې. د نوموړي سړک د کار د څارنې او خامه چارو د پای ته رسېدو په موخه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست وزیر الحاج ملا محمد یونس اخونزاده په مشري یو ګډ پلاوي یادې سیمې ته سفر وکړ. په یاد پلاوي کې د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت، ملي دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارت استازو، همداراز د بدخشان ولایت والي، امنیه قمندان او په افغانستان کې د چین هیواد لوی سفیر هم ملتیا کوله. ښاغلي وزیر صاحب او ورسره مل پلاوي د لارې له وروستۍ یعنې نوې احیا سوې برخې څخه چې د واخان د کوچني پامیر له بزای ګنبد سیمې څخه نیولې د چین هیواد تر پولې پورې رسیږي، په داسې حال کې لیدنه وکړه چې د لارې لومړنۍ خامه چارې پای ته رسېدلې وې. د چین او افغانستان پر 0 نقطه د چین هیواد له میشتو مسؤلینو سره د چین هیواد لوی سفیر لیدنه او لنډې خبرې وکړي. د 0 نقطې پر سر لګېدلې څلي ته څیرمه د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وزیر ښاغلي ملا محمد یونس اخونزاده د نوموړې لارې په اړه وویل. افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او د هغو سره د همسایه چین هیواد استازي چې زموږ سره سفیر دی، نور کسان سته د سفري ملکیت هم د دې لپاره کتنه کړې ده چې موږ خپل هغه کار چې روان دی، هغه سړک چې دلته موږ روان کړی دی، هغه د چین تر 0 نقطې پورې الحمدلله رسېدلی دی او کار یې روان دی. خو د انکشافات وزارت مسؤلیت دا دی چې جغلي سړک تر همدې ځایه راورسوي او امید دی چې په کم وخت کې به انشاءالله دا موضوع هم پای ته ورسېږي چې دا سړک به په یو لوی سړک، ترانزیټي سړک چې هغه به د اسلامي امارت او د چین د دواړو هیوادو په ګټه وي. البته اقتصادي ګټې به ولري او مشکلات په دې لاره کې نشته. انشاءالله دا کار یې اوس روان دی. د همدې هدف لپاره موږ راغلي وو چې دا سیمه وګورو، کار یې وګورو، خپل د ولسونو چې په دې سیمه کې وي هغو سره مجلسونه وکړو، هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د یاد سفر په ترڅ کې د چین هیواد د سفیر جاوشنګ سره هر اړخیز مجلس هم ترسره شو. په یاد مجلس کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وزیر له چین هیواد څخه د مننې ترڅنګ چې د دې سیمې د ولسونو لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړی دی وویل چې دا ولسونه په تیر دور کې د ژوند له ټولو امکاناتو او سهولتونو بې برخې پاتې شوي دي. د تعلیم، صحت او ژوند په نورو برخو کې هر اړخیزې همکارۍ ته اړتیا لري او اسلامي امارت ژمن دی چې خپلو ولسونو ته به د ژوند د ټولو سهولتونو د برابرولو کوشش کوي. دغه راز د چین هیواد لوی سفیر د واخان د سړک په اړه چې د احیا چارې د چین هیواد تر 0 کرښې پورې رسېدلې دي خوښي څرګنده کړه او تمه یې وښوده چې اساسي چارې به یې هم په ښه توګه ترسره سي. د همداراز وویل چې دا لاره به د چین او افغانستان پر روانو اړیکو نور هم مثبت اغیز وکړي او له دې سره به مو اقتصادي اړیکې نور هم وده وکړي. امید دی چې همدا لاره به په یوه لویه ترانزیټي لاره بدله سي. د یادونې وړ ده چې د دې سفر په ترڅ کې نوموړي پلاوي د لوی او کوچني پامیر د ولسونو لپاره د یو باب مکتب او لیلیې د بنسټ ډبره هم کېښوده چې د یادو ولسونو له لوري یې تود هرکلی وسو.